سزا به ورکوو کومه سزا چې ورلره پکار او انشاءالله د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور دا وړتیا لري چې د دې خپل وطن او د دې خپل مظلوم ملت امنیت وساتي او دا خوشحالي برقراره وساتي خپل سرحدات محفوظ وساتي او هر نوع خطر چې یا و هیواد ته یا هیوادوالو ته متوجه کیږي موږ تر ټولو هغو هیوادونو او هغو سازمانونو چې اوس هم د افغانستان سره د دښمنۍ فکرونه لري اوس هم کوشش کوي چې افغانستان یا په سیاسي لحاظ یا په اقتصادي لحاظ یا په نظامي لحاظ کمزوری دی ورته وایو چې افغانان یو کړېدلی او مظلوم ملت دي جنګونو ځپلی دي همکاري ورسره وکړو مرسته ورسره وکړو کومک یې وکړي که کومک او مرسته نشي ورسره کولی اقلا اشتراک نور ته ایجاد کړي بندیزونه په نور باندې لګوو که یې په رسمیت نه پېژني نه پېژني څوک چې ما په رسمیت نه پېژني زموږ ته په رسمیت پېژندلو ته اړتیا نه لري البته د انتقام جویي او د خپلو هغو ماتو او ضلالتونو چې په دې افغانستان کې سره مخامخ شوي دي د هغوی ګټه باید ورڅخه وانخیستل شي او افغانستان کې پرېښودل شي تر څو